سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خو خبرو کې مخکې هم تاسو ته وویلې، بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. هیله دا یو چې دا زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او زموږ له خپرونو نه خوند واخلئ. ټولو ته د اختر مبارکي وایو. نن زه بیا هم د اختر د خپرونو په لړ کې داسې یو ځای ته راغلی یم چې تاسو خو میوې ګورئ، خوړی نه سئ، خورو به یې موږ، ځکه موږ ورته نږدې یو، تاسو خالي تصویر کې ګورئ. نو خواږه درانده زړه ته رانږدې او بااستعداده مشران کشران او هغه ځوانان را سره دي چې انشاءالله دوی سره به مرکې هم کوو او دوی له خبرو نه به موږ خوند هم اخلو. نو ما سره حاجي صاحب رحمت خان د خوست ولایت تکړه بااستعداده، دلته که راغلاست وي د اختر مبارکي درته وایو. ډېره مننه، خوشحال اوسئ د تاسې راتګ نه. خوشحاله یو. ملګري یاران دوستان دي راغلي دي ناست دي. نو د اختر درېیمه ورځ ده. ښه ډېر ښه ده. نو کور ودان خوشحال اوسئ. ټولو وطنوالو ته د اختر مبارکي وایو. ښه کوئ د اختر مبارکي. خدای دې وکړي چې ښه اختر ولري، ښه اختر ولري، خوشحالۍ نه ډک اختر، خوشحالۍ نه ډک اختر انشاءالله ډک د خوشحالۍ نه ډک اختر ده. مننه، خیر اوسئ. خدای دې عزتمن لره. نو تاسو خو حاجي صاحب خوست ولایت یاستئ که زه یم، ځکه ما خبرو کې وویلې. مونږ خپله د خوست ولایت، خپله د متون بابا د مرکز ته مربوط خلک یو. دا چا تشویق کړل چې ته په راتلونکي کې یو ښه مستري او پرزپروژ به دغه نفر راته وښیي؟ دغه نفر که ته وښیم د مسلک د خپل ترنر ته پاتې ده، بیا د مشر ورور نواز مستري. ښه بس که هغه هم زموږ خپرونه ګوري، هغې ته هم سلامونه ورسېږي. که دا راته ووایې چې دغه 2 ورځې د اختر څنګه تېرې سوې، چېرې لاړلې او که کور کې وې؟ والله خو لوړو د دوستانو کره، ملګرو انډیوالانو کره وګرځېدو، درېیم ورځې مونږ هم ورځو ښه په خوشحالۍ. خیر اوسې. نو دا ښه کوې، کله ګرځه. ښې ورځې وې د دوی، خو الحمدلله نن ښه ورځ ده. ملګري یاران دوستان راغلي دي، دلته بنډار جوړ ده. ولا نه ما ټول مې ولیدل ملګرو ته، ټولو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. نو وبښئ دا ساعت مې زه وګورم لیدونکو، دا ساعت خبر زموږ هم مجلس کې صحیح ده. ملګري خو ټول نام خدا ښایسته او بااستعداده ماته ښکاره کېږي. د ملګرو په اړه ووایاست، دا ملګرو سره مینه دې څومره ده؟ دوی کره ته تللی که تر اوسه نه یې ورغلی؟ یاره لاړ یم دی کره، دی هم راغلي دي، دغه دې ناست دي. نو ښه ملګري مې دي واقعا چې د ستاینې وړ دي. او دا موږ خو کدوان یو. نو نه فایده نه کوي ویلې. نو ملګري خو ټول یو، بس خدای هم دې خوشحاله لري. نن موږ تاک ډېره مننه، تاسو دومره تکلیف کړی ده، مو غریبانه ځای ته راغلي یئ. خیر اوسئ، سلامت اوسئ. بس موږ هم مینه وله وغوښتل چې د خپلې رسنۍ له طریقه تاسو هم لیدونکو ته ښکاره کړو. نو دغه ملګرو ته هم ښه راغلاست وایو. هغه خو منور استاد ده که نه؟ دا منور استاد. او دا څنګ کې؟ دا څنګ کې قیوم حاجي صاحب قیوم. حاجي صاحب سلامونه، ستړی مه شئ، هیله مند روغ جوړ اوسئ، ښه اختر. اول تاسو نه ډېره مننه چې موږ سره تاسو چینل وخت مو راکړلو. خیر اوسئ، سلامت اوسئ. بله ټول هېوادوالو ته اختر مبارکي ورکوو، خدای دې وکړي چې دې اختر په خوشحالۍ خیر اوسئ، ښه وخت تېر شوی. خیر اوسئ. دغه د کلي اختر خوند کوي که د کابل اختر؟ والله کلي خو ډېر خوند کوي، هلته سره ځي، ټول سره جمع کېږي، حجرو کې مجلسونه وي، هګۍ ورکوي، چهارمغز ورکوي، ډېر ښه دود. دا خو ماشومانو ته ورکوي که مشرانو ته هم ورکوي، کشرانو ته هم ورکوي، ډېر پوښتنه نشته. نو ښه دود ډېر همدغه اختر نه میلو نه خوند واخلئ. خیر بېرته راځم تا خوا ته. نو حاجي صاحب رحمت که دا راته وایې چې اختر خو ډېر ښکلی تر دې دمه پورې تېرېږي او ملګرو انډیوالانو سره بیا اختر کې بېل خوند دي. نو داسې د ماشومتوب وخت هغه میوې به وې، ورتللې به کورو ته، دا میوې به دې راټولولې. د هغه وخت داسې څه وي چې چا نه میوه تښتولي یا داسې چې کور ته ورغلی بس قاب دې جب ته خالي کړی؟ د ماشومتوب هغه خو که ته وایم وفا صاحب، په ماشومتوب کې خو میوه مو نه ده تښتولي، که رښتیا دې ته وایم هګۍ مو پټې کړې دي، هګۍ مو تښتولې دي، یا د مشر ورور نه یا د تره نه. هګۍ مو تښتولې دي. ولې د هګیو زه ډېر شوقي وم، د هګیو شوقي وم. هګۍ مو د اختر نه یو 100 ورځې مخکې ټولولې، بیا مو پخولې، یا مو یلپي ورکوله، یا مو میجک ورکوه، یو رقم مو جوړولې چې وایي ګټو چې مونږ لوبه وګټو. تاسو دغه ډنډکی رسم و رواج ده که نه؟ کله خپله ډنډکی پخ کړی ده او که هغه کورنۍ مسکینان په تکلیفېږي؟ ولا که خپله خو مې پوښ کړی نه مې زده ده.
نه نو دا خو ولا جالبه ده په خو دا اوس زه که ووایم چې هغې شوروا څه رقم پخېږي زه به درته ووایم که نه دا ډنډکی یو بېل خوند لري او دا د پکتیا او خوست ولایت یو دود ګرځېدلی ده که زه اشتباه نه کړم دا خو دې باید زده وایي که نه والا یو چیت مې زده دی چا پخولی شرکتونه په یو شی یو هګۍ دا شکر د سمون کېږي دا ډنډکي ولاکه زه خو پخولی شم خو بس ډېره خواري د هر چا خپله وظیفه دی نو داسې څه وي داسې رابسو دی ته مسلک ته منور استاز نه کومه خاطره لرې چې کله یې موټر خراب کړی سړي ته مې ډېر ښایسته موټر مې درته جوړ کړو هغه خراب و احتیا ته وایم تر اوسه پورې خو کومه بده خاطره زه نه نه لرم شخصا د ټولو ورونو نه سره د ملګرو یارانو دوستانو نه په شمول د تاسو نو دا یوه خبره به ته وکړم چې داسې ورونه زمان یارونه الله د هر چا ته ویر کړي الله د هر چا ته ویر کړي خو الحمدلله مسلکي دي نه هغه پوهېږم مسلکي دي الله خامخا بیا تخنیک د چا سار ته نه درسولی ولې ما خطوي شي والا واپس سوال دی وکړلو خو د سوال جواب چې دا یو ورځ چې زه کله ورې ځان سره کښېنم وخوندم نو مو ته ماشومان وایي چې ولې خاندې بتن چې یو وخت کې یوه ټوکر نشی واقع ټوکې ته خود ده یعنې داس کوله مخکې خبره به ته وکړه یو ورځ به موټر به لاس راکېنیستم دغه شزدرخ کې موټر به لاس راکېنیستم ډاکټر ته لاړو در بس ما وننیو دغسې ویست راکېنیستم مخ ته سیټ کې زه کېنیستم شاته مخ ته ډریور د بل نفر لوس ورکړل وایي پروژګاه ته ځم چې ښه یو بیګ مې سره و شاته یې چولی و کمپیوټر به کې وي تلیفون چې به کې دغه موټر روان شولو دروازه د ډریور یو طرف ته بیګ کېښود بل خوا ته دغه کومه سپرلي چې ده دا راځي کېني چې دا بیګ کې کېښود دا دروازه یې بنده کړله د بل خوا ته اوس دغه نفر ارڅي کېني چې یې پړه ډریور حرکت وکړو ډریور چې حرکت وکړو ډریور خپل روان د شا پسې شاته دغه نفر په مونږ پسې منډې وهي صحیح ده د ډریور دا فکر وکړو ما هم دا فکر وکړو چې د نفر یې مونږ سره کېنیستو مخ ته پولیس راغلل وایي ودرېږه وایي چې دې خیر ده وایي سړی څه وایي تا پسې منډې وهي ګرال چې شاته مو وکړو سړی نشته بیګ شته مونږ موټر ترې روان کړی د خپل روان نو هغه جالبه خاطره وه ولا نه مننه جالبه وه یو سړی کور ته راغی ساده غوندې سړی و د دې کور چتي پکای خرابه وه نو خپلو ماشومانو ته په کار څه وایي د هغه زمانو درته ویلي مې داسې لس نفره دې پکې لاندې مه کېني نو زور نه لري د تا په میوو کې چې خوښېږي چې میوه خو د الله نعمتونه دي ټولې میوې مې خوښېږي هر رقم میوه چې راغله خو ډېر عام چې ده ډېر مالټه یا موږ ملګري عام اخیستی و بیا په خوراک نه پوهېده بیا په کچلو بدل کړي وو نو دغه هم خوراک لږ جنجالي رښتیا خوراک یې جنجالي رابسو دې ته چې د دوستانو موږ سره خفه نه سي یو ساده غوندې سړی و تلویزیون یې اخیستی و هغه چې کله راوړل ځان نصب کړ نو د چینل یې واخیسته د چینل یې اړوه نو ګلان یې په مخه د هغوی پکې کته پورته کېدل خپل زوی ته په قار څه وایي دې انتن دې لږ څه غوجله کېږي داسې هغه کوي بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو او له خیره د ډوډۍ خوراک وخت او ډنډکی هم راورسېده نو حاجي صاحب رحمت هم زحمت ویستلی ده نو حاجي صاحب ډنډکی یو ډېر ښایسته سټایل لري او ډېره ښایسته قواره لري د غوړي په اړه خو یې راته ووایي که د غوړۍ په اړه نابلده یې ځان من نابلده مه نیسئ که نه دا خو د پکتیا دود ده په دې باندې خو زه پوهېږم صحیح ده که نه نو دا غوړي کوم غوړي دی چې غوړي خو د غوا غوړي دي سوچا دا نور غوړي دي کې نه اچول کېږي که څه حساب ده اچولی کېږي خو چې وایي چې بیا خوند نه کوي صحیح ده ښه حاجي صاحب راسو دې ته دا د اوس تازه غوړي هم راغلل او بس دې ته اضافه سوله نو ته لږ د ډنډکي په اړه راته ووایه ډنډکی خو دا د پکتیا خصوصا د خوست خلکو یو دود ده بیخي دا داسې عام رواج ده هر کور کې په اختر کې دغه تیاروي خدای دې په دې وخت کې چا سره جنګ نه کوه ډېر ښه دا جنګ خبره دا چې دې ته اتفاق وریژې وایي یو کونډول باندې لاس کسان کیني د اتفاق وریژې وایي ډېر خوند کوي دا یو دود ده ډېر د غوا غوړي وي مستې وي دا دوه به کوو سلام د همداسې په اتفاق دا به مصرف ډېر راځي که نه مصرف یې هم اتفاق کې خو مصرف ډېر نه مصرف یې هم کم ده دا ډېر په شوق خلک خوري هر کور کې په اختر کې
دغه شی تیاری ډېر په شوق باندې. که ان شاء الله خوست ولایت ته به مرزو او یو ځانګړې خپرونه به دغه ورونو سره لرو هلته خوست کې او بس همدا ډنډکی به دې په اړه به ډېرې خبرې لرو. نو اختر ورځ ده ډېر مزاحمت نه کوو. زه پوهېږم زه تر پورې ونوم څوک خوراک هم نه کوي ټول ناست دي. نو خپرونې ته داسې زړه مې داسې پای ټکی ورکړم. حاجي صاحب تا نه هم ډېره مننه له ملګرو نه دې مننه چې راغلې موږ ته دې وخت راکړه ځکه زه هم وږی یم او بس باید شروع وکړم په ډنډکي. نو ډېرې خبرې ولاکه رانه کېږي. بس شروع به کوو که نه که څنګه دې خوښه ده؟ تا نه مننه ملګرو تاسو نه ټولو نه قیوم الدین نه او ذبیح الله نه وکیل اغدی نه وکیل دوی نه بسم الله عرفان الله دې څه پیسې درته راخیستې نو نه 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 مرجان ده انډیوالان دي که نه رحمت الله ده ټول انډیوالان دي. خیر موږ ګپ لږ ولګاوه. زه لږ د ډنډکي ته کېږم زه کمرمای نه مو ګوري تاسو ټولو په اجازه. ډنډکی یو بېل خوند لري او دغه طریقه باندې څوک پوه نه سي هغه ما غوندي ځکه دا شروع وکړي کوم دې جنوبۍ سړی ښه تر بلې خپرونې چې دا ستاسو درانه چوپړ تعزیزېږو تاسو په لویو بخونکي خدای سپارو. ډنډکی ډېر خوندور ده ولاکه خبرې رانه کېږي. الله مرسته سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.